بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پښتانه، انګریزان، جنا او پاکستان. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د انګریزانو لپاره صوبه سرحد او پښتانه یوه ډېره لویه ستونزه وه، ځکه چې صوبه سرحد د افغانستان تاریخي برخه وه او افغانستان د شوروي اتحاد ګاونډي هیواد و. نو انګریزانو به د تل لپاره د صوبه سرحد پښتانه د نظر د لاندې ساتل او د دوی د ایل کولو لپاره به هر قسم منصوبې تیارولې. نو انګریزان په دې نتیجه ورسېدل چې پښتانه دوه مشران لري، یو دنیاوي او بل دیني. نو د دنیاوي مشرانو لپاره انګریزانو خپل نوابان جوړ کړل، هغوی له جاګیرونه ورکړی شول، سه خان بهادران او خان صاحبان کړل. نو زه دلته د یو څو کسانو نومونه اخیستل ضروري ګڼم. د صوابۍ نواب سر صاحبزاده عبدالقیوم خان، د مردان هوتي نواب سر محمد اکبر خان، د پېښور د تاکال نواب شیر علي خان، د کوهاټ خان بهادر علي قلي خان، د کوهاټ د ټیري نواب باز محمد خان، د بنو نواب محمد ظفر خان، د ډیره اسماعیل خان نوابزاده نواز خان، نوابزاده محمد سعید خان، د ډیره اسماعیل خان خان بهادر سعدالله خان، د هزارې خان بهادر محمد زمان خان، د هزارې خان صاحب عبدالمجید خان، د هزارې خان صاحب عبدالرحمن خان، د هزارې خان صاحب محمد عطایی خان او په 400 کې د افتاب احمد خان شیرپاو پلار خان بهادر غلام در خان شیرپاو. اگر چې په صوبه سرحد کې دا ټول د انګریزانو ایجنټان وو، خو دوی لا په یوې پاټۍ کې منظم کړي نه وو، ځکه چې په صوبه سرحد کې د مسلم لیگ نوم قدر ته هم نه و. نو بیا انګریزانو دا پریکړه وکړه چې په صوبه سرحد کې دی د مسلم لیگ بنیاد کېښودی شي او دا ټول کسان دی په مسلم لیگ کې شامل کړي شي. خو انګریزان په دې هم پوه وو چې پښتانه په اسلام ډېر مین خلک دي. نو انګریزانو دا ضروري وګڼله چې په صوبه سرحد کې د مسلم لیگ بنیاد د ملایانو لخوا کېږي. نو په سپتمبر کال 1939 کې په ایبټ آباد کې د مسلم لیگ بنیاد د ملایانو د لاسه کېښودل شو. خو د حیرانتیا خبره خو دا وه چې د صوبه سرحد د جمعیت العلماء د صدر مولانا شاکر الله د نوخار په بشریه کې د مسلم لیگ بنیاد کېښودل شو او هم هغه د مسلم لیگ اولنی صدر شو او هم د دغې جمعیت العلماء سکرتر مولانا محمد شعیب د مردانې د صوبایي مسلم لیگ سکرتر کړو. د پاکستان د جوړېدو نه پس په پاکستان کې جمهوریت ځکه پرمختګ ونه کړو چې دا د جناب بحیثیت د گورنر جنرال یوه ډېره زیاته غیر جمهوري او آمرانه رویه وه. د دې په هکله د ګورنمنټ کالج لاهور د تاریخ د څانګې مشر ډاکټر طاهر کامران په خپل کتاب پاکستان میں جمهوریت اور گورننس کې لیکي چې د اولنۍ ورځې نه د پاکستان حکمرانې طبقې د خپلو ګټو او په لوړو چوکو د قبضې په خاطر د جمهوریت په لاره کې خنډونه اچول شروع کړي وو، چې د هغې په وجه د جمهوریت پرمختګ ناشونی شو، چې په دې جنایتکارو کې د مسلم لیگ مشران په خپله شامل وو. د مسلم لیگ زیاتره مشران د مغربي پاکستان جاگیردار وو. بل اړخ ته جناب د پاکستان گورنر جنرال شو چې هغه په خپله د جمهوریت یو ډېر سخت دښمن وو. د پاکستان وزیر اعظم نوابزاده لیاقت علي خان وو. فکر خو دا وه چې هغه یو خپلواک وزیر اعظم وي، خو د هغه په لاس کې هیڅ اختیار نه و، هغه تش په نوم وزیر اعظم وو. چې کله به د وزیرانو د کابینې غونډه وه نو د هغې غونډې مشري به جنا کوله، حالانکه به حیثیت د وزیر اعظم دا د لیاقت علي خان حق و. د لیاقت علي خان لپاره د وزیرانو کابینه هم جنا ټاکلې وه. جناب خپل ټول کار د خپل سیاسي ملګرو په ځای د بیروکریټ نه اخیستلو، چې په دې وجه په پاکستان کې غیر سیاسي کسان ډېر زیات مضبوط شول. د هغې نتیجه دا شوه چې نه په پاکستان کې آزادې او منصفانه ټولټاکنې وشوې او نه آیین منځته راغی، ځکه که داسې شوي وي نو د پاکستان دغه غیر سیاسي بیروکریټس او فوج به بیا خپل اختیارات د لاسه ورکول، چې هغې ته هغوی په هیڅ ډول هم تیار نه و. دلته دا خبره هم د یادونې وړ ده
چې د سیول بیوروکراسي واک او اختیار د ملک غلام محمد چودھری محمد علي چې بیا وروسته د پاکستان وزیر اعظم شوی هم و او د میرزا اسکندر چې بیا وروسته د پاکستان رئیس جمهور شوی و په لاس کې و چې دوی بیا جنرال ایوب خان سره سازش وکړو او په کال 1958 کې په ملک کې ماشاء الله ولګوله. جنا یو ډېر با اختیاره گورنر جنرال داغه خبره هر څه هرڅو داغه د خبرې چا هم مخالفت نشو کولی. د جنا د واک اړوند د لارډ ماونټبیټن سکرټر کیمبل جانسن په خپل ډایری کې داسې لیکي چې کله جنا خپل نوم د گورنر جنرال لپاره وړاندې کړو نو بیا هغه سمدستي د کال 1935 انډین انډیپندنس اکټ د نهم شیډول لپاره هلې ځلې شروع کړې چې په هغې کې گورنر جنرال ته لامحدود اختیارات ورکړل شوي وو تر دې چې د جنا په یو معمولي امر به په عین کې ترمیم هم کېدلی شو. د دې نه پرته جنا د علم او ادب سره هیڅ علاقه نه درلوده او د قانون له کتاب پرته بل کتاب نه دی لوستی. ښاغلی سی ان چاګلا چې د جنا یو ډېر نږدې سیاسي او د وکالت ملګری و د جنا په اړه داسې لیکي ما تر د اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د جنا په څېر له انساني ارزښتونو نه پاک وي. هغه یو سوړ او بې پروا غیر جذباتي انسان و. جنا له قانون او سیاست پرته بل څه سره هیڅ مینه نه درلودله. زما په خیال جنا په ژوند کې چېرته هم یو سنجیده کتاب نه لوستلی. د هغه د علم سرچینه اخبارات، رسنۍ، مقدمات او د قانون کتابونه وو. ځکه خو جنا په ژوند کې چېرته هم یو آرټیکل نه دی لیکلی او نه یې چېرته کتاب لیکلی دی ځکه چې د ده ټوله مبارزه خو د انګریزانو جاسوسي کول او د هغوی پروژه په هندوستان کې مخ په وړاندې بوتللو نو دوی له خو جنا د شرمه کتابي شکل نشو ورکولی. خو د ده په مقابله کې چې جواهرلال نهرو، ګاندي او مولانا ابوالکلام آزاد د خپل وطن او د خپل ولس د آزادولو لپاره کومې هلې ځلې کړې وي نو هغې له کتابي شکل ورکړی دی چې ولس نه تر د اوسه پورې استفاده کوي. نو څنګه چې جنا چېرته هم یو سنجیده کتاب نه لوستلی نو هغه حال د مسلم لیگ د اوسني نسل هم دی چې کله پرویز مشرف د اسمبلی لپاره د 14 یعنی بی ډیګري شرط کېښودو نو زیاتره د اسمبلو غړو جعلي ډیګري الیکشن کمیشن ته وړاندې کړی وي او دا ټول خانداني مسلم لیګیان او جاګیردار وو چې د دوی مشران په تحریک پاکستان کې شامل وو. د دې مسلم لیګیانو یوازینی قابلیت د دوی پیسې او جاګیر دی. د جنا دا کوټه پیسې په خپلو علاقو کې مکتبونه نه جوړوي چې چېرته دا غریبانان باسواده شي نو هسې نه چې د دوی ګټو ته ګواښ شي او پایله یې دا ده چې په پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان مکتبونو ته نه ځي او بیا د یو ډېر سازش د لاندې دا ماشومان په پاکستان کې مدرسو ته ځي چې هغلته د دوی نه دهشتګرد جوړ شي. بیا دا مدرسې دا کسان د پاکستان فوج ته په حواله کوي او پاکستان بیا په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنایتکارو لپاره استعمالوي. او چې څنګه یو شرابي، کبابي، بدعمله، زناکار جنا د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم د هندوستان د تقسیم لپاره استعمالوه نو همدغسې چې د پاکستان فوج، سیول ملیټري اسټابلیشمنټ او د عدلیې ګټې په خطر کې شي نو دوی سمدستي دا بغارې وهل شروع کړي چې اسلام او پاکستان ته خطر ده او بیا د اسلام او پاکستان په نوم په خپل ولس هغه ظلمونه شروع کړي چې انسانیت ورته ګوته په خوله حیران دریان پاتې شي. چې کله په کال 1850 کې د انګریزانو پر ضد د جنګ ازادۍ تحریک و او بیا چې کله په کال 1919 کې په جلیانواله باغ کې د انګریزانو د ظلم پر ضد کومې هنګامې کېدلې نو هغې د هندوانو او مسلمانانو په منځ کې د ورورولۍ یو ستر مثال قایم کړی و. او بیا چې کله په هندوستان کې د انګریزانو پر ضد د مسلمانانو تحریک خلافت چلیدلو نو ګاندي او د مسلمانانو مشران د انګریزانو پر ضد د یوې مورچې نه جنګېدل تر دې چې مسلمانانو مهاتما ګاندي د دلی په شاهي جومات کې د منبر د پاسه کېنولی و او ګاندي د منبر نه د تحریک خلافت په مرسته کې خپله باینه ورکړې وه. خو له بده مرغه دغه حرامي جنا د انګریزانو تر لارښوونې لاندې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نفاق، فساد او دښمنۍ بوټې نار کړو چې د هغې نه بیا لویه ګناه جوړه شوه. یو یهودي نژاد د هندوستان وایسرای لارډ ریډنګ په 12 د سپتمبر کال 1922 کې په خپل یو لیک کې لیکلي وو چې هغه د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د نفاق،
په رامنځته کولو کې بریالي شوي دي. او یوازې دا نه چې د کال 1929 د پاکستان د جوړېدو په وخت کې چې کوم قتل عام شوی وو، بلکې د هغې اثرات د هغې نه وروسته د مسلمانانو په ژوند یو ډېر بد اغېز کړی و. په هندوستان کې په لکونو جوماتونه، کتابخانې، مدرسې، مزارونه او قبرستانونه ویران او برباد پاتې شول، او دا د دې حرامي جناح د نفرت د سیاست پایله وه. ارواښاد ډاکټر اسرار په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې زه کله د کال 1990 په اوایلو کې په هندوستان کې خپل ابایي ښار حصار ته لاړم، نو زه حیران او دریان پاتې شوم چې هغلته څومره جوماتونه وو. په حصار کې 88 جوماتونه وو چې په هغې کې د لاټ په نوم جومات، د همایون جامع مسجد او د بهلول لودي په نوم جومات هم شامل وو. دلته به د جمعې په ورځ لمونځ له ډېر زیات مسلمانان راتلل، او په هغوی نه د هندوستان د دولت او نه د غیر مسلمانانو له اړخه څه بندیز و. او د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د دې ځایونو چې به هندوانو ته د اسلام کوم دعوت ورکړل کېدو، نو په ګڼ شمېر هندوان به مسلمانانېدل. خو د بده مرغه هغه دروازه هم د پاکستان د جوړېدو په وجه د تل لپاره بنده شوه. دا د هندوستان د تقسیم اسلام او مسلمانانو ته تحفه وه. د پاکستان له جوړېدو وروسته کله چې له هندوستان څخه مهاجرین پاکستان ته راغلل، نو هغوی چې بیا څه وویل، نو هغه په دې ډول دی: د جناح په مشرۍ کې په متحده هندوستان کې مسلم لیګیانو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ دومره کرکه، نفرت او بې اتفاقي رامنځته کړې وه چې که مسلمانانو نه غوښتل چې پاکستان ته راشي، نو له ویرې پاکستان ته په راتلو مجبور شول. دوی په اصل کې د هندوستان د هغو ولایتونو مسلمانانو چې هغلته هغوی په اقلیت کې وو او د دوی ژوند او ناموس په خطر کې وو. خو په کومو صوبو کې چې زیات شمېر مسلمانانو هغوی پاکستان ته راتل نه غوښتل او هم په هندوستان کې پاتې شول. جناح او مسلم لیگ د پاکستان د جوړولو لپاره د اسلام له پاک نوم څخه کار اخیستی و. نو موږ مهاجرینو فکر کاوه چې که موږ پاکستان ته لاړ شو، نو هلته به اسلامي قانون وي. خو کله چې موږ هندوستان پرېښود او په ډېرو سختو شرایطو کې پاکستان ته راغلو، نو حیران پاتې شو چې دلته خو د اسلام هډو څه خبره نه وه، بلکې اسلام او مسلمانان خو دلته په خپله په خطر کې وو. دلته خو د اسلام پر دودونو ملنډې وهلې شوې. په متحده هندوستان کې چې کوم بېدینه، بېایمانه، بېاصوله، بد اخلاقه، فاسد، تش په نامه مسلمانان چې له اسلامي اخلاقو او ارزښتونو نه بالکل ناخبره وو، د پاکستان په لویو چوکو کېناستل. داسې ښکارېده چې دا مشران له هندوستان څخه پاکستان ته د چوکو او د واک لپاره راغلي وو، نه چې د اسلام لپاره. په پاکستان کې د اولنۍ ورځې نه د ظلم او وحشت انتها وه. په هر لوري لوټماري وه، د امنیت درک نه لګېدو، غیر قانوني الاټمنټس یعنې تخصیصونه شروع وو، د بدنیتۍ، فساد او رشوت بازار ګرم وو. صداقت، اخلاص، خواخوږي، شفقت، انسانیت او اسلامیت هیڅ نه تر سترګو کېدل. خیانت، دروغ، ناروا ګټه او د شتمنو حرص د هر چا د روح خوراک وو. نو موږ مهاجرو سوچ وکړو چې دا پاکستان دی او که نه پاکستان دی. د پاکستان په جوړېدو چې موږ ته کوم شنه باغونه ښودل شوي وو، نو هغه تک تور باغونه وختل. چا هم دا فکر نه کوو چې دروغ ویل حرام دي، د نورو په مالونو او کورونو قبضه کول حرام دي، لوټ مار حرام دی. مهاجرینو به ویل چې زموږ دی په پاک الله قسم وي، کله چې به په هندوستان کې یو مسلمان د بل مسلمان مال په ناحق غلا کوو، نو هغه به د خنزیر له خوړلو بدتر ګڼلو. خو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، دلته د حرام او حلال اډو څه فرق او توپیر نه و. نو پایله دا شوه چې د پاکستان له جوړېدو وروسته په پاکستان کې یوه نوې طبقه رامنځته شوه چې د خلکو مالونه، لوی لوی بنګلې، حوالې او جاګیرونه په دروغو قسمونو، دروغو دعوو او جعلي اسنادو غصب کړل. د هندوانو او سیکانو ملکیتونه په ناحقه غصب کړل چې دا د دوی حق بالکل نه جوړېدو. په دې توګه د حرامخورو اشرافو یوه نوې طبقه منځته راغله، او دا ټول کارونه د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته د جناح په دور کې شوي وو. او بیا هم د دغه حرامخورو بادارانو اولاده د پاکستان واکمنان دي. د پاکستان په لوټمار کې د پاکستان فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیې هم د دې حرامخورو اولاده د ځان سره شامل کړي دي. نو که پاکستان اوس کوم حالت ته رسېدلی دی، نو دا د حیرانتیا خبره بالکل نه ده، داسې به خامخا کېدل. د پاکستان په جوړولو کې د انګریزانو د پروژې د پوره کولو لپاره چې جناح د هندوستان پر مسلمانانو
او په پاکستان کې میشتو پښتنو، بلوچو، سندیانو او بنګالیانو سره کوم ظلم کړی دی، نو د هغې په وجه چې د جناب په روح څومره لعنت وویل شي نو هم کم دی. خو زړورو بنګالیانو ځان د مردارستان یعنی د پاکستان څخه آزاد کړو، خو اوس د پښتنو، بلوچو او سندیانو وار دی چې پاکستان د تاریخ برخه وګرځوي ان شاء الله. چې کله د پاکستان د جوړېدو لپاره انګریزانو او جنا د اسلام نوم استعمالول شروع کړل، نو اخر هغې څه ګټه وکړه، بلکې هندوان، سکان، فارسیان او د هندوستان نورې مذهبي فرقې ځان ته رابیدارې کړې او هغوی د یو سنګر نه د مسلم لیگ پر ضد خپله مبارزه شروع کړه چې دې ټولو فرقو 1400 کاله د یو بل سره اوږه په اوږه د ورورولۍ ژوند تېر کړی و. په ټوله نړۍ کې خلک د پاکستانیانو څخه کرکه او نفرت کوي، دوی ذلیلوي او سپکوي ځکه چې هر ډول د ضلالت کار د پاکستانیانو لخوا کیږي. په نړۍ کې د پاکستاني پاسپورټ نه چس او اپیم جوړ شوي دي او پاکستانیان خلکو ته وایي چې موږ هندوستانیان یو، چې خلک دوی ته د نفرت په سترګه نه ګوري. تر دې چې اوس سعودي عرب او امارات په پاکستانیانو د ویزو شرطونه ډېر زیات سخت کړي دي. هغوی وایي چې دوی د مانځه په بهانه لاړ شي او بیا ډېر وخت کار نه راځي، ټول دوکمار دي، دروغ وایي او د دروغو قسمونه خوري. خو دې پاکستانیانو ته ګناه نشته ځکه چې د دوی بابای قوم جنا یو دروغجن، دوکمار، بد اخلاقه، شرابي او کبابي انسان و، نو ځکه خو ویل کېږي چې د ټپوس د جالین به د ټپوس بچې پاسي. متحده ایالات امریکا هندیانو ته زیاتې ویزې ورکوي او امریکا ته د هندي محصلینو د ویزو له ورکولو شمېر په نړۍ کې 3 نمبر دی چې د پاکستاني محصلینو پکې درک هم نه لګي. د معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله اداره غواړي چې په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو دوی وایي چې کله موږ پاکستان ته لاړ شو او له پاکستاني چارواکو او بیروکراټانو سره د بېلابېلو پروژو په اړه خبرې شروع کړو، نو دوی موږ ته لومړی وایي چې په دې کې به موږ له څومره پیسې راکوي. له همدې امله بهرني کسان نه غواړي چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. پاکستانیان په هر څه کې ملاوټ کوي. چې کله بهر دنیا ته په ځانګړې توګه یورپ ته خپل د خوراک توکي لیږي، نو د هغې کوالټي یعنې کیفیت ډېر زیات خراب وي. نو یورپي هېوادونو د کال 2014 نه تر د اوسه پورې 106 ځله د پاکستان نه راغلي توکي غصب کړي دي. برطانیوي 55، جرمني 9، یونان 14، ایټالیا 11، ناروې 4، سپین 4، استرالیا 1، هالند 3، لیتوانیا 11، تایوان، سویټزرلینډ، فرانس او سویډن یو ځل د پاکستان نه را لېږل شوي توکي غصب کړي دي او په سوونه نور اډرونه واپس شوي دي. نو دغه وجه ده چې د پاکستان نه نورې نړۍ ته ایکسپورټ ډېر زیات کم دی. پایله یې دا ده چې د پاکستان سره د ډالر درک نه لګي او د $1 میلیارډ لپاره IMF ته د اوښ پلونه جوړوي. د دې هر څه ترڅنګ په اخلاقي لحاظ سره هم پاکستان تباه او برباد دی. اخلاق د یوې ټولنې په پرمختګ کې یو ډېر لوی مهم رول لوبوي. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ویلي و چې زه دې دنیا ته د دې لپاره رالېږل شوی یم چې د خلو اخلاقو ښوونه وکړم. پاکستان کې د ښو اخلاقو یو ډېر زیات قحط دی. په یوه ټولنه کې خپل راتلونکي نسل ته ښه اخلاق د هغوی له مشرانو څخه په میراث کې پاتې کېږي. خو چې د کوم هېواد مشران د جناب په څېر بد اخلاق وي، نو هغوی به د چا نه د ښو اخلاقو زده کړه کوي. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې چا به د اسلام د حقیقي روح او ښو اخلاقو لپاره په ولس کې کار کولو، نو د جناب په مشرۍ کې به د مسلم لیگ د لنډغرو په هغوی لاړې توکلې. هغه به یې کنځل او بېعزته کول، د هغوی دستارونه او ټوپۍ به د خپو د لاندې کولې، ځکه چې هغوی به دې مسلم لیګیانو ته ویل چې دا تاسو د جناب په مشرۍ کې د انګریزانو د هندوستان د تقسیم کومه پروژه مخ په وړاندې بوځئ، نو دا تاسو د اسلام او د مسلمانانو سره یو ډېر لوی ظلم کوئ. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.